اسماعیل یون طالبان د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې ادا کولو اجازه نه راکوي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون چې د پنجشنبې په ورځ په یوې ویډیویي پیغام کې په کابل کې د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې او د فاتحې ترسره کېدو ژمنه کړې وه، تازه په خپل فیسبوک لیکلي چې طالبانو ورته د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې د لمانځه اجازه نه ده ورکړې، خو دی ورسره په خبرو بوخت دی چې په دغه اجازه ترلاسه کړي. له تېرې شپې راهیسې په ټولنیزو شبکو پرله پسې خبرونه خپرېدل چې له جمعې مانځه متصل وروسته به د ګیلمن لپاره غایبانه جنازه لمونځ ادا شي، خو د طالبانو خلک له دې لمانځه او مذهبي مراسمو منع کړي دي. زاویه نیوز تېره شپه د طالبانو په استخباراتو کې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د ګیلمن د جنازې او د فاتحې له مراسمو خلک منع کړي او آن د هغې د نیولو سپارښتنه هم کړې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی.